السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شهید یو ځل بیا په پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په دې ویډیو کې تاسو لپاره ما ویل چې د کمال سیټینګ راوړی دی. که تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ نو که تاسو نوې موبایل واخلئ یا هسې تاسو په موبایل باندې ذات نه پوهیږئ او صرف دا یو اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، صرف دا یو طریقه تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو به د موبایل هر یو څیز ډیر ذات په اسانه طریقه باندې بیا اکسس کولی شئ، هغه به تاسو ان کولی شئ، هغه به تاسو اپ کولی شئ او خپل موبایل به تاسو ډیر ذات په اسانه طریقه باندې استعمالولی شئ. نو دا سیټینګ به تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوئ، دې لپاره به کوم اپلیکیشن تاسو انسټالوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته ښیم. ولې دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو پښتو په تاسو خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ، د اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاوي شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. د هر ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ بیا به څه وکړئ، سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ فسټ اف آل تاسو له آپشن درکړی سیټینګز 1 بیا سیټینګ 2 بیا سیټینګ 3. نو تاسو کو فسټ اف آل په سیټینګ 1 باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو د خپل موبایل وای فای چې کوم دغه معلومولی شئ، ورسره موبایل ډیټا چې کوم دغه تاسو معلومولی شئ، ورسره بلوټوث جی پی ایس لوکیشن تاسو ته کاري ایرپلین، ورسره په دې کې تاسو وګورئ نو د موبایل چې څومره سیټینګ دی هغه ټول صرف په دې یو بټن کې تاسو ته میلاویږي او هغه ټول چې کوم تاسو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې ان کولی اپ کولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته اف ان ورسره اپ ان دا ټول اپشن چې کوم تاسو بالکل په یو کلیک باندې دلته ان کولی شئ، ورسره اپ کولی شئ. بیا که په سیټینګ 2 باندې تاسو کلیک کړئ نو په دې کې به هم د موبایل ټول سیټینګ چې کوم دی هغه تاسو ته شو شي. تاسو ته ښکاري که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل هاسپاټ ان کې هغه اپشن تاسو دلته میلاویږي، ورسره سکرین ټایم آوټ، لینګویج، ډیټ اینډ ټایم، بیک ګراوندز، ډیوایس انفو، بیټری انفو، تاسو ته ښکاري اف منیجر، اف لینګ، ټول څومره چې د موبایل سیټینګ دی هغه ټول به تاسو ته دلته میلاویږي. بیا که زه په سیټینګ 3 باندې کلیک کوم دلته به هم د موبایل څومره ضروري سیټینګ چې کوم دی هغه ټول به ماته دلته میلاو شي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. او که زه په سیټینګ کې دغه یو اپشن ګورم، زه غواړم چې په خپل موبایل باندې موبایل ډیټا په سیټینګ کې معلوم کړم یا جی پی ایس لوکیشن یا څومره چې په دې کې نور سیټینګونه زه په سیټینګ کې معلوم کړم هغه به ماته لږه غونډه کې ګرانه وي او ځکه په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوم نو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې زه ټول سیټینګونه چې کوم دغه ځان کولی شم اپ کولی شم. خو ګومر ګورو امید لرم چې تاسو به د نن دا ویډیو خوښه شوي. که تاسو ویډیو خوښ شي دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله